افغانستان په پاکستان دوهم بندیز هم ولګاوه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه مهمې ویډیو ته. افغانستان په پاکستان دوهم بندیز هم ولګاوه او د افغان حکومت چارواکي وایي چې په پلان کې لري پاکستان د افغانانو په هر ډول ورتګ بشپړ بندیز ولګوي. د دې پریکړې اصلي دلیل د پاکستان له لوري پر افغانانو د فشار زیاتول او په پوله کې د تګ راتګ ستونزې بدل کیږي. حکومت وایي چې اوسنی حالات د ملي وقار خلاف دی او اړتیا ده چې روښانه او قوي دریځ ونیول شي. چارواکي ادعا کوي چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغان مسافرو، سوداګرو او ترانزیتي لارو پر وړاندې داسې محدودیتونه لګولي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز لري. د تګ راتګ د سخت کنټرول، ناڅاپي بندیزونو او د خلکو د ځورونې له امله افغان حکومت مجبور شوی چې متقابل ګام واخلي او خپله تګلاره بدله کړي. افغانستان وایي چې دوهم بندیز د لومړي بندیز له ارزونې وروسته لګول شوی دی ځکه د افغان لوري په وینا پاکستان د همکارۍ پر ځای زیات فشار راوست. د افغانستان د داخلي چارو سرچینې وایي چې د افغانانو د سوارلۍ بسونه، تجارتي لارۍ او حتی ناروغان هم له توجیه کېدونکو خنډونو سره مخ کېږي. د اقتصادي چارو شنونکي پر دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بندېدل د سیمې پر تجارت او د خلکو د ورځني ژوند پر حالاتو ژور اغیزه لري، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې کاروبار، کورنۍ یا درملنه لري. دا پریکړه به لوی ستونزې رامنځته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان حکومت وهڅوي چې دا پریکړه له احتیاطه ډکه وکړي ځکه دواړه هیوادونه پراخې سرحدي اړیکې لري او د خلکو تګ راتګ له تاریخي او اقتصادي اړخه ژوره روډز یا ریښې لري. د خلکو په اند د بشپړ بندیز لګول باید وروستی انتخاب وي، خو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د هیواد ملي عزت، د خلکو امنیت او د افغان اتباعو د حقونو دفاع د هر څه څخه مهمه ده. دوی وایي چې که پاکستان خپل چلند ته بدلون ورنه کړي، افغانستان به د پولو د مدیریت په برخه کې لا سخت ګامونه واخلي. دا پریکړه په سیمه ییزو رسنیو او سیاسي حلقو کې تود بحث شوی او هر لوری د دې بحران د پایښې لارې لټول غواړي. یو شمېر سیاسي څیرو ویلي چې دواړه هیوادونه باید د خبرو له لارې د خپلو ستونزو حل پیدا کړي ځکه د بندیزونو دوام به تاوتریخوالي او بې باورۍ لا نوره هم زیاته کړي.